السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د فاز ولټیج او لین ولټیج ترمنځ فرق څه دی او د فاز کرنٹ او لین کرنٹ ترمنځ فرق څه دی. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسې د فاز ولټیج او لین ولټیج او د فاز کرنٹ او لین کرنٹ د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو د فاز ولټیج او لین ولټیج ترمنځ فرقونو ته. نو راځو فاز ولټیج ته. کله چې د فاز او نیوټرل یا فاز او ارض ترمنځ یعنی د ګرم ویر او یخ ویر ترمنځ او یا د ګرم ویر او ارت ویر ترمنځ چې کوم ولټ اندازه ده، نو دغه اندازهګیری چې د دې دواړو ترمنځ ده دوستانو، دغه اندازهګیری ولټ ته دوستانو فاز ولټیج ویل کیږي. راځو لین ولټیج ته. لین ولټیج عبارت د هغه ولټیج څخه دی دوستانو چې کله موږ د دوه فازونو د دوه ګرمو ترمنځ د ولټ اندازهګیری کوو چې ولټ ګورو، یعنی د دې دواړو ګرمو ترمنځ د ولټ اندازه څومره ده، دغې ته دوستانو میجرمنټ ویل کیږي، یعنی د ولټ اندازې چیک او ګتل کیږي. نو دغه د ولټ اندازې ته چې د دوه فازونو ترمنځ دوستانو دې ته لین ولټیج ویل کیږي. دوهم راځو د فاز کرنٹ او لین کرنٹ ترمنځ فرقونو ته. فاز کرنٹ عبارت د هغه کرنٹ څخه دی چې صرف په دې کې یو فاز موجود یو، په دې باندې موږ لوډ واچو او بیا دوستانو د دې کرنٹ ریټینګ معلومو، یعنی د دې امپیر معلومو چې څو امپیر لوډ دی په دې باندې. نو دغه کرنٹ معلومولو او چیک کولو او ټیسټ کولو ته دوستانو دې ته فاز کرنٹ ویل کیږي. راځو لین کرنٹ ته. لین کرنٹ عبارت د هغه کرنٹ څخه دی، د هغه امپیر څخه دی دوستانو چې په دوه فازونو باندې موږ لوډ اچولی وي او د دې امپیر ریټینګ ګورو، یعنی د دې کرنٹ ریټینګ ګورو چې څو امپیر لوډ په دې باندې دی. نو دغه لوډ چیک کولو ټیسټ کولو او ګتلو ته دوستانو دې ته لین کرنٹ ویل کیږي. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د فاز ولټیج او لین ولټیج او فاز کرنٹ او لین کرنٹ د معلوماتو په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.